د طالبانو سرپرست حکومت د الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه د واردول شي او عاملان دې مجازات شي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د طالبانو د چار سمبالي حکومت د وزیرانو شورا ناسته وشوه. د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا د استخباراتي مسؤلانو ته امر کړی تر څو د الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه وارزوي. د طالبانو د چار سمبالي حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخونزاده د سه شنبه پر ورځ د لړم په 13مه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ته امر کړی چې د الله ګل مجاهد د نیولو او د هغه د وهلو ډبولو قضیه دې په دقیقه توګه وارزوي او عاملان دې مجازات کړي. لدې وړاندې د ولسی جرګې پخوانی غړي الله ګل مجاهد ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېده. په ویډیو کې ښکاري چې الله ګل مجاهد د طالب ځواکونو له لوري وهل کېږي او سپکې سپورې ورته وایي.